مشرانو ته هم دغه ستاسو په حواله خبرې وخت په وخت کړي دي. زما په خیال داسې ډېر په سټیج د وینا ضرورت نشته. که بیا چېرته د هغې موقع نو بیا به هم کوو. اول چې تاسو شروع کړو نو موږ به ډېر زیات تاسو اپریشیټ کړي یې. اوس تاسو پوره پاخه شوي یې. نو اوس به موږ به د بل طرف کېږو. لږ به ستاسو تنقیدي جاج عملو بیا خو خیر دی موقع نه الو په بله موقع به بیا الو. او زه یو زوړ غزل شعرونه وایم. قیس صاحب مطلع یې ده چې د ګل خبرې کېږي د وږمو خبرې کېږي. د ګل خبرې کېږي د وږمو خبرې کېږي دا بیا د چا د سڼو د کمڅو خبرې کېږي. دویمه مطلع یې ده چې د خوند خبرې کېږي د مزو خبرې کېږي. د خوند خبرې کېږي د مزو خبرې کېږي د چا په سپینو لیچو د بنګړو خبرې کېږي. او شعر دی چې فضا به خامخا د خمارونو وي لبریزه. فضا به خامخا د خمارونو وي لبریزه د سور خبرې کېږي د نغمو خبرې کېږي. او شعر دی ډاکټر صاحب چې باڼه دي شاعران دي د لفظونو جادوګر دي. باڼه دي شاعران دي د لفظونو جادوګر دي د دوی د تخلیقاتو په معنو خبرې کېږي. باڼه دي شاعران دي د لفظونو جادوګر دي د دوی د تخلیقاتو په معنو خبرې کېږي. او شعر دی چې بېشکه چې جدت د ډېرو زړونو نه ویستلې بېشکه چې جدت د ډېرو زړونو نه ویستلې بیا هم کله ناکله د شملو خبرې کېږي. او ناصب شعر دی چې په دې ښار کې خو خلک د خپل شکل نه یېرېږي. په دې ښار کې خو خلک د خپل شکل نه یېرېږي دا بیا په کومه خوله د آینو خبرې کېږي. مهرباني جي مخته ده چې په دې ویران ژوندون کې د اشنا د راتلو زیری په دې ویران ژوندون کې د اشنا د راتلو زیری اتا د مړي کور کې د خادو خبرې کېږي.